ملګرو سلام. تیره ویډیو کې موږ او تاسو پر هی وغږېدو چې دوه ډوله ده. هغه مهال یو ملګري غوښتنه کړې وه چې دا دی او دی باندې خبرې وکړو. ځینې لهجو کې وایي دا ښځه ده، دا سړی ده. بیا نورې لهجې هم شته وایي دا سړی دی، دا ښځه دی. یا مثلا دو هم ویل کېږي، دا ښځه دو، دا سړی دو. ممکن نورو لهجو کې په بل ډول راشي. خو یوه پښتو او کره پښتو موږ ته دا وایي چې که مفرد ښځینه نوم وي ده ورته راځي، او که مفرد نارینه نوم وي دی راځي. که جمع وي نارینه وي یا ښځینه دی ورته راځي اوس مهال کې. او که جمع کې نارینه او ښځینه دواړه وي بیا هم دی ورته راځي. خو لومبی دا یادول هم پکار دي چې دا دی او دی درې واړه څه شي دي؟ مرستیال فعلونه دي. کره پښتو دا وایي چې ښځینه نوم مو ده راځي. مثلا دا لیلا ده، که نارینه وو بیا مفرد وي دی ورسره راځي، دا باور دی. خو که جمع وي دا لیلا او باور دی. داسې هم کېدای شي که باور مخته راسي دا باور او لیلا دی، بیا هم ورسره څه راځي؟ دی راځي. که چیرې پوښتنه هم کوئ د ښځې په هکله و، مثلا پیغله ده روانه ده، ته یې نه پېژنې، بل ملګري ته وایي چې دا څوک ده، ده به ورسره راوړي. که زلمی روان و دې نه پېژاند وایي دا څوک دی. که ځوانان روان و نه یې پېژنې وایي دا څوک دي. که نجونې وي بیا هم وایي چې دا څوک دي. که ګډوډ سره په یو ټولي کې روان و بیا هم ویلی شي چې دا څوک دي. نو تمه ده چې دا دی او دی باندې به ستاسو سر خلاصوی وي. او په راتلونکي ویډیو کې موږ او تاسو د دا دی دی مرستیال فعلونو پر تیر مهال چې وا، وو، وو او وی دي هغو باندې خبره کوو. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، پښتو لرنینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. غزا نور زما شخصي فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی. ښه ورځ ولرئ.